نو که سړی غواړي دنیا کې د سکون او آرام زندگی وکړي، هر یو په دې پلټه یاره زړه مې تنګ دی، خفګان کوي، په کور کې خوشحالي نسته، په کاروبار کې خوشحالي نسته، بېبان ته چې ولاړ سم پر خوله یو چا لاس راجولی دی، بس دا سا مې خیږي د غم و مصیبت څخه مړم. پېښه څه ده؟ که غواړې چې د آرام زندگی وکړي، که غواړې چې د راحت زندگی وکړي، که غواړې چې د سکون زندگی وکړي، په خپل ژوند باندې پوه سې الله او د الله رسول د ځان نه خوشحاله کې او آخرت جوړ کې. دوه شان لحاظ ساتل پکار، دا به ذهن کې ټینګ ونیسئ. دوه شان، دا دوه شان که دې مضبوطه ونیول کامیابه، ورنه ناکامه سوی د جهنم کد دې به بیا زموږ څه ځای. هغه دوه څه شي دی؟ یو حقوق الله، یو حقوق العباد. یو د الله حق دی چې پر خپل بنده باندې ایښی دی. د الله حق څه دی؟ الله تعبدو الا ایاه، د الله نه علاوه د بل چا عبادت ونه کوئ. ختم. یوازې به دغه رب ته سر ټیټوئ، د دې رب غلامي به کوئ، د دې در ته به ټیټ سری راځي، دې ته به سر ږدې پر مځکه باندې. دا در په غلامۍ ارزي، دا په بندګۍ ارزي، دا په چاپلوسي ارزي، دا په هر څه باندې ارزي. الله تعبدو الا ایاه، دا د رب حق ده. نور قرآن کی چې د الله کوم حقوق دی، صلات دی، زکات دی، روژه ده، حج ده، دا به پر ځای کوي، بیا به ته آرام ژوند کوې. دوم حق حقوق العباد دی، د بنده حق. د بنده حق څو ډوله دی. یو معامله ده، په کاروبار کې به د چا حق نه خورې، دوکه به نه کوې، غلا به نه کوې، مکر فریب به نه کوې، چاته به دو نمبره شي په ایک نمبره نه تیری. دا معاشرت کې به د بنده د حقوق خیال ساتي، د بابا خیال به ساتي، د مورکي خیال به ساتي، د مشر ورور خیال به ساتي، د تره خیال به ساتي، د کلي د سپین ږیري خیال به ساتي، د همسایه خیال به ساتي، د قریب خیال به ساتي. دا ته معاشرت وایي. او دریم حق د بندګانو چې خپل منځ کې حق دی که نه، هغه څه شی دی؟ یو در بل د شا غیبت به نه کوي، بهتان به نه وایې، بدګماني به نه کوي، چغلخوري به نه کوي، دوه به نه سره جنګ به نه کوي، درواغ به نه وایې. دا ټول حق دی د بنده. دا دوه حقه که چا پر ځای کړه، دا به خپل ټول زندګي په آرام او اطمینان باندې. تاسو وګورئ د مځکې پر سر باندې خوشحاله سړی نشته، هر یو د خپل حده پریشانه، یو د خپل پریشانۍ شکایت یو ته کوي، بل ورته زه درته ولا بدتره، بل وایي د زړه مې سرې وینې څاڅي، بل وایي دماغ مې دا راته وایي چې ځان د بامه رایلکم درب ځان ووژني. پېښه څه ده؟ ولې څه پېښه ده؟ په ورځ او شپه کې تبدیلي راغله، لمر او سپوږمۍ کې تبدیلي راغله، العیاذ بالله د خدای په خدایۍ کې تبدیلي راغله، ستا په اسلامیت کې تبدیلي راغله، ځکه ته خپل ذات نه په سترګې شوی.